نن راځو د فوټینګ یعنې د تهداب د یو بیم یا د کالم لپاره د تهداب یا د فوټینګ محاسبه ده. how to calculate footing size یعنې د هغه لپاره د سایز محاسبه څنګه کېږي. لوډ یې موږ ته راکړی وي، بیرینګ کیپیسټي هم راکړی وي، نو د کالمونو تعداد وي. موږ د یو کالم لپاره چې سایز پیدا کړو ټولو کالمونو سایز یو شی ده. راځو دلته څه کوو. ټوټل سټرکچر لوډ چې کوم یو ده 15 کیلو نیوټنه ده، چې دا 15 کیلو نیوټنه سي 1 کیلو نیوټن مساوي کېږي 1.2 کیلو ګرام سره. صحیح شو؟ دا اسان الفاظ وي، تاسو ته وایم. کله چې موږ 15 کیلو نیوټن وزن کیلوګرام ته واړو نو دا موږ ته لاسته راغی. چې دا لاسته راغی نو دلته به موږ که چیرې بیرینګ کیپیسټي اف سویل معلومه وي 1800 یعنې 1800 کیلوګرام پر متر مربع وي، چې دا موږ ته معلومه واوسي. دلته ایریا چې کوم یو ریکارډ د فوټینګ لپاره دی موږ، نو ایریا د آر ایریا ریکوایرډ ده. ټوټل سټرکچر لوډ به راخلو په بیرینګ کیپیسټي باندې به تقسیم کړي، چې دلته موږ یو په بل باندې تقسیم کړو 28.325 لاسته راغی. دا چې کله موږ ته لاسته راغی یعنې د آر د ریکوایرډ فوټینګ ده، یعنې څو کالمونه دلته دي. دا پورته کوم یو لوډ چې 15 کیلو نیوټن موږ ته راکول شوی دا د 9 پایو لپاره ده، یعنې 9 کالمونه دي د هغوی لپاره موږ فوټینګ پیدا کوو. نو دا 28.325 چې لاسته راغی دا د 9 کالمونو لپاره فوټینګ ده. ایریا فار ون فوټینګ د یو فوټینګ لپاره یا تهداب لپاره چې موږ پیدا کوو، نو ریکوایرډ ایریا فار فوټینګ نو اف فوټینګ ان بلډینګ چې کوم یو تعداد د فوټینګ چې ده د هغه 9 ده. صحیح ده؟ دلته ما لیکلی هم ده دلته. نو دا راخلو ټوټل کومې ایریا چې د په 9 باندې تقسیموو 3.142 متر مربع ځواب راغی. کله موږ د دې مربع جذر واخلو سایز اف ون فوټینګ چې ده مربع جذر چې کله موږ د دې واخلو 1.8 موږ ته راځي، یعنې 1.8 ضرب 1.8 ده. دا یعنې 1 متر او 2 سانتۍ. دا د موږ د یو فوټینګ لپاره داسې سایز یعنې په اصطلاح باندې 1.8 باید داسې فور مثال لینت وي او ویډ به هم دغسې 1.8 وي. نو دوستان دا زموږ نوې ویډیو لنډه ویډیو وه. کوشش کوم چې په خلاص الفاظو کې تاسو روان پوه کړم. مطلب ته دلته داسو څنګه به محاسبه کوي، طریقه یې داسې ده. لوډ به چې کوم یو کیلو نیوټن کې نارمل درکول شوی وي دا به کیلوګرام ته واړوي. چې کله کیلوګرام ته واړوي بیا کومه بیرینګ دا ولې موږ غواړو بیرینګ ریشیو چې کومه موږ ته راکړې ده د سویل سایز د سویل کومه بیرینګ ریشیو هغه په کیلوګرام کې ده. نو هغه کوم لوډ به راواخلو بیرینګ ریشیو باندې به موږ تقسیم کړو. چې کله په هغه باندې موږ تقسیم کړو موږ ته به د مکمل سایز د فوټینګ لپاره راسته کوم یو په اصطلاح باندې دا کوم یو لوډ چې موږ ته مکمل راکړی فرضوو چې دا د یو فوټینګ لپاره موږ ته راکړی ده. صحیح ده؟ یعنې دلته نظر محاسبې ته چې کله کېږي نو کله چې موږ ورباندې محاسبه ترسره کوو داسې فرضوو چې دا یو فوټینګ ده چې کوم یو سایز موږ ته راکړو، بیا چې کوم فوټینګ چې هر څومره اندازه تعداد د فوټینګ وي همغه سایز موږ راخلو په همغو تعداد د کالمونو باندې تقسیموو. چې کله تقسیم کړه چې هر څومره جواب راغی ته یې مربع جذر واخله چې د یو ځواب لاسته درکړه بل هم همداسې. لکه دلته چې موږ ته مربع جذر 1.2 لاسته راکړه نو 1.2 یو طرف سو او 1.2 بل طرف سو. نو همدغه طریقه ده، اسانه طریقه د لنډه خلاص طریقه. دوستان دا زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو وړاندې شوه چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن خامخا ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو ورسیږي په وخت باندې. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله مل